د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په اختریز پیغام کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د ټولو اتباعو حقوق تامین او محفوظ دي. هیڅوک پر چا ظلم او تیری نشي کولی. د ظلم مخه نیول شوی او د مظلوم د حق پوښتنه کیږي. همدا ډول په پیغام کې لیکل شوي چې اسلامي امارت د ټول نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادو سره د شریعت په اصولو کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی دی. همدا ډول پر شتمنو غږ شوی چې د بې سرپرسته او غریبو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د راستنېدونکو کډوالو په تړاو ټول مسؤلین ته دنده سپارل شوې چې د هغوی لپاره د مځکو د ویش، انتقالاتو او ځای پر ځای کولو په برخه کې لا ډیر سهولتونه برابر شي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت وایي د امیر المؤمنین اختریز پیغامونه د دې ولایت په 18 ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ښار کې پر ولسي وګړو او نظامي ادارو باندې ویشل شوي دي. د امیر المؤمنین شیخ صاحب پیغام کې د قربانۍ بحث شوی دی. همدارنګ عمراو ته لارښوونه شوې ده چې د چا سره ظلم ونه کړي او د ولسونو څخه غوښتنه شوې ده چې د کوم ډاډمن امنیت د الله تعالی په فضل او د امنیتي ځواکونو په برکت راغلی د دې نعمت شکر ادا کړي او ترڅنګ یې په د شهیدانو د کورنیو او د معیوبینو سره خپل تر وسه پورې مرسته وکړي او د هیواد په ابادۍ او هوساینې کې لا زیات کار وکړي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز پیغام ورته رسېدلی. وایي د لارښوونو او هدایاتو عملي کېدل یې شرعي مسؤلیت او مکلفیت دی چې باید ترسره شي. بیا شیخ صاحب مبارک دا فرمان کړی دی چې د کونډې د یتیم سره د رحم وشي. پر کومو خانانو دغه د سراپاندې مثلا خانان خلک چې دي پر دوی غږ کړی دی چې د کونډې د یتیم ته پاملرنه وکړي او امنیتي مسؤلینو ته ویلي دي چې د خپل عوامو سره ښه رعایت وکړي. دا د اسلامي امارت دپاره د ډېرې ګټې وړ دی. شیخ صاحب دغه فرمان چې راغلی دی. همدا ډول په دې اختریز پیغام کې امنیتي مسؤلینو ته هدایت شوی چې د اختر په شپه ورځ کې امن الله تامین کړي. شتمن خلک او دولتي ادارې دي د غریبو او راستنېدونکو مهاجرینو لاسنیوی وکړي. خلک دې د خپل شرعي نظام ساتنه او پالنه وکړي.